The male reproductive system spermatogenesis او sperm structure and function نه بعد مونږ راځو هارمونل کنټرول دی چې مطلب زموږ سره په میل کې کم هارمونز سیکریټ کیږي او د کم هارمونز په وجه باندې زموږ سره کم کار کنټرول کیږي لکه زموږ سره چې کم جی ان آر ایچ دی ایل ایچ دی اف اس ایچ دی ټسټوسټیرون دی انهبین دی نو مطلب دې ټول هارمونز ډسکشن مونږ دې ویډیو کې کوو اوس نو یاد ساتئ کله چې ماشوم د مور په خېټه کې وي فیټل سټیج کې وي نو په دغه ټایم کې د مور پلیسنټا هیومن کورینیک ګونیډوټراپین ایچ سی جی هارمون ریلیز کوي دغه ایچ سی جی هارمون چې کوم دی نو دا سیم فنکشن کوي د ایل ایچ په شان دی مطلب دا زموږ سره او په ټیسټس کې چې کوم لیډیک سیلز دي یا مطلب انټرسټیشل سیلز دي نو هغه سټیمولیټ کوي او هغه ټسټوسټیرون هارمون پیدا کیږي دغه ټسټوسټیرون هارمون چې کوم دی نو بیا څه ډول کوي already هوټیسټس موجود دي پینس هم موجود دی خو مطلب د دې په ډیولپمنٹ کې چې کوم دی رول پلی کوي بیا چې کله ماشوم پیدا هم شي نو د پیدایش نه بعد هم تقریبا 10 هفتې یا د 10 هفتو نه لږ اخوا پورې دغه ټسټوسټیرون هارمون په دې ماشوم کې پیدا کیږي خو د هغې نه بعد مچور لیډیک سیلز چې کوم دی ډیسپیر شي او د هغې نه بعد بیا ټسټوسټیرون هارمون داسې په سیګنیفیکنټ اماونټ کې نه پیدا کیږي بیا چې کله زموږ سره دغه میل بلوغت ته ورسي نو د بلوغت په دوران کې بیا د پیچوټري ګلینډ نه جی ان آر ایچ ریلیز کیږي او هغه بیا فردر چې کوم دی نو هارمونل کنټرول مینټین کیږي صحیح ده مطلب هارمونل کنټرول بیا زموږ سره د برین هایپوتیلمس او چې کوم زموږ سره پیچوټري ګلینډ دی نو د هغې په کنټرول کیږي که موږ راشو برین لا نو دا زموږ سره د هیومن برین سټرکچر دی مطلب دا زموږ سره سیریبرم دی کارپس کیلوسم بیا دا زموږ سره تیلمس دی د تیلمس نه لاندې بیا هایپوتیلمس او هایپوتیلمس ته بیا یو وړوکی شانتي د مټر د دانې عمره یو ګلینډ اټیچ وي هغه ګلینډ ته موږ پیچوټري ګلینډ وایو اوس که فرض کړه دغه پیچوټري ګلینډ موږ دلته راوړو او غټې کو چې مطلب زموږ سره دا هایپوتیلمس شو او دا یې پیچوټري ګلینډ شو صحیح ده او دا پیچوټري ګلینډ چې په کوم سټاک باندې په کوم ډنډر باندې مطلب اټیچ دی د دې هایپوتیلمس سره نو دې ته موږ انفنډیبولم وایو نو دا هایپوتیلمس دی دا زموږ سره انفنډیبولم سټاک دی او د دې په ذریعه باندې زموږ سره چې کوم دی نو دا پیچوټري ګلینډ د هایپوتیلمس ته اټیچ دی اوس د هایپوتیلمس زموږ سره درې لوبز وي یو چې کوم دی انټیریور لوب وي بل پوسټیریور لوب وي او بل میډل لوب وي دا میډل لوب اصل کې داسې ښکاره وي نه بس دا تش یو ممبرین شانتي یو پرده شانتي چې کوم دی وي نور داسې لوب نه وي صحیح ده خو بیا هم پکې شمارلی کېږي نو په هیومن چې کوم میل هارمونل کنټرول دی نو په هغې کې زموږ سره چې کوم انټیریور پیچوټري دا مطلب انټیریور لوب اف د پیچوټري ګلینډ نو هغه پکې انوالو دی اوس دا چلو چې مطلب زموږ سره کوم هایپوتیلمس دی نو دا جی ان آر ایچ ریلیز کی مطلب ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمون نو ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمون راشي او دلته چې زموږ سره کوم انټیریور پیچوټري دا مطلب زموږ سره د پیچوټري ګلینډ انټیریور لوب دی نو هغه سټیمولیټ کی دا انټیریور لوب زموږ سره دوه قسمه هارمونز ریلیز کی یو زموږ سره ایل ایچ دی ایل ایچ ته موږ په میل کې آی سی ایس ایچ هم وایو انټرسټیشیل سیل سټیمولیټینګ هارمون ځکه چې دا مطلب انټرسټیشیل سیل سټیمولیټ کوي او چې کوم ایل ایچ دی زموږ سره نو لیوټینایزینګ هارمون اصل کې ایل ایچ او اف اس ایچ له نومونه د میل په فیمیل ریپروډکټیو سیستم کې ورکړل شوي مطلب دا اول په فیمیل کې ډسکور شوي د هارمونز نو دا نومونه ورله د هغې په بیس باندې ورکړي خو چې بیا وروسته کله کنفرم شول چې مطلب دا خو په میل کې ریلیز کېږي او په میل کې هم فنکشنز شته نو بیا یې ورله نومونه چینج نه کړل صحیح ده اوس زموږ سره مطلب انټیریور پیچوټري ایل ایچ ریلیز کوي او اف اس ایچ ریلیز کوي نو ایل ایچ چې کوم راشي زموږ سره نو هغه لیډیک سیل سټیمولیټ کوي یا مطلب انټرسټیشل سیل سټیمولیټ کوي او چې کوم اف اس ایچ دی نو اف اس ایچ راشي او په د ټیسټس کې دننه زموږ سره چې کوم سیمینیفرس ټیوبیول دی نو دا موږ د سیمینیفرس ټیوبیول یو کراس سیکشن راغستی دی نو په سیمینیفرس ټیوبیول کې چې دننه کوم سرټولي سیلز دی نو هغه سټیمولیټ کوي اف اس ایچ اوس دغه چې کوم زموږ سره ایل ایچ راغی او انټرسټیشل سیلز یې سټیمولیټ کړل یا مطلب لیډیک سیلز یې سټیمولیټ کړل نو دا لیډیک سیلز چې کوم دی نو دا زموږ سره څه ریلیز کوي بیا ټسټوسټیرون هارمون ریلیز کوي او چې کوم زموږ سره اف اس ایچ راغی نو اف اس ایچ سرټولي سیلز سټیمولیټ کړل اوس دا ټسټوسټیرون هم واپس لاړ شي زموږ سره مطلب چې کوم لیډیک سیلز ټسټوسټیرون ریلیز کوي نو دا ټسټوسټیرون د لیډیک سیلز نه دننه چې کوم دی زموږ سره سیمینیفرس ټیوبیول ته ډیفیوز شي او په هغه ځای کې خپل فنکشن وکړي نو مطلب په سرټولي سیل باندې فنکشن وکړي صحیح ده اوس دغه زموږ سره چې کوم سرټولي سیل دی نو دا بیا داسې کیمیکلز وغیره ریلیز کړي چې د هغې په مدد سره چې کوم سپرمیټوګونیا دلته موجود دي نو په هغې باندې اکشن وکړي او سپرمیټوجینیسس پروسس شروع کړي
مطلب دا دی چې سرټولي سیلز تر هغه پورې سپرمټوجینیسس نه شروع کوي تر څو پورې چې اف اس ایچ نه وي راغلی او ټیسټوسټیرون نه وي راغلی د لیډک سیلز نه. نو چې کله لیډک سیلز ته ال ایچ راشي او سرټولي سیلز ته اف اس ایچ راشي، نو اف اس ایچ خو سرټولي سیل ته راغی، خو چې کوم لیډک سیلز ته ال ایچ راغی دغه لیډک سیلز بیا ټیسټوسټیرون ریلیز کوي، نو دغه ټیسټوسټیرون بیا هم زموږ سره دننه سیمینیفرس ټیوبیول ته ننوځي. نو in the presence of testosterone او FSH په دې په presence کې زموږ سره چې کوم دی نو سپرمټوګونیا سٹارټ کیسه سپرمټوجینیسس. ښه اوس چې کله زموږ سره خو کافي مقدار کې سپرم جوړ شي نو مطلب دا دی چې که سپرم جوړیږي نو مطلب دا دی چې زموږ سره به ټیسټوسټیرون مقدار هم برابر وي او د FSH مقدار به هم برابر وي. اوس که فرض کړه د نور سپرم جوړېدلو ضرورت نشته نو بیا څه چل وشي، بیا زموږ سره سرټولي سیلز انهبین هارمون ریلیز کی، دا انهبین هارمون راشي او په دې ځای کې چې کوم دی د نیگیټیو فیډبیک په ذریعه باندې اف اس ایچ سٹاپ کی، مطلب انټیریور پیچوټری باندې اکشن وکړي چې دا اف اس ایچ سٹاپ شي، اف اس ایچ دی نور ناراضي. او دغه شانتي زموږ سره چې کوم ټیسټوسټیرون دی نو دا هم زموږ سره واپس لاړ شي نیگیټیو فیډبیک په ذریعه باندې په انټیریور پیچوټری باندې اکشن وکړي چې مطلب ال ایچ دی نور نه ریلیز کیږي او د دې نه علاوه دا ډایرکټ دلته هم اکشن کولی شي چې جی ان ار ایچ سٹاپ شي، نو بیا به په خپله زموږ سره هم به ال ایچ سٹاپ شي هم به اف اس ایچ سٹاپ شي، نو سپرمټوجینیسس پروسس به سٹاپ شي. اوس دا خو موږ په دې طریقه باندې د هارمونل کنټرول خبره وکړه چې مطلب که فرض کړه د سپرم کاونټ های نو انهبین به مور سره بیا های شي چې مطلب بس دی نور ضرورت نشته د سپرم، نو انهبین به راشي اف اس ایچ به چې کوم دی نو کنټرول کړي چې اف اس ایچ کنټرول شي او ټیسټوسټیرون به راشي زموږ سره ال ایچ او جی ان ار ایچ کنټرول نو د پروسس په ذریعه باندې به زموږ سره بیا څه چلو شي سپرمټوجینیسس پروسس به سټاپ شي، نور سپرم به بیا نه جوړیږي. او که فرض کړه زموږ سره داسې وشي چې سپرم کاونټ لو شي مطلب سپرم کم وي نو بیا به په دې دوران کې انهبین هم کم شي، نو چې انهبین کم شي او د دې نه علاوه چې کوم جی ان ار ایچ دی نو هغه به ریلیز کیږي، صحیح ده، ټیسټوسټیرون به هم کم شي انهبین به هم کم شي. چې انهبین کم شي نو دلته کې به زموږ سره نیگیټیو فیډبیک په ذریعه باندې جی ان ار ایچ نه سټاپ کیږي، نو جی ان ار ایچ به راځي انټیریور پیچوټری به سټیمولیټ کوي، انټیریور پیچوټری به ال ایچ او اف اس ایچ ریلیز کوي او چونکې سپرم کاونټ کم دی نو انهبین به هم کم وي نو اف اس ایچ به نه سټاپ کیږي دلته، نو اف اس ایچ به هم سیوا وي او ال ایچ به هم سیوا وي او زموږ سره چې کوم دی ټیسټوسټیرون به هم سیوا وي، نو د دې په مدد سره به سپرمټوجینیسس پروسس کیږي، سپرم به جوړیږي. دا موږ د هارمونل کنټرول په باره کې خبره وکړه. اوس که موږ راشو چې د ټیسټوسټیرون نور سب فنکشنز شته داسې نو که موږ ایز ا هول د ټیسټوسټیرون هارمون فنکشنز ته راشو نو یو خو دا دی چې په سیمینیفرس ټیوبیول ته دا ټیسټوسټیرون هارمون دننه ننوځي او هلته څه کوي زموږ سره ګروث اینډ ډیولپمنټ اف جرمینل اپیتیلیوم، دا چې کوم زموږ سره جرمینل اپیتیلیوم دی د دې سیمینیفرس ټیوبیول نو د دې ګروث او ډیولپمنټ کوي، ځکه چې دا زموږ سره which is the first stage in forming sperm. که فرض کړه د جرمینل اپیتیلیوم نه وي سپرمټوګونیا نه وي نو بیا خو سپرم فارمیشن کیږي، نو په دې وجه باندې د دې ګروث او ډیولپمنټ پکار دی چې وشي. ښه دې نه علاوه دا زموږ سره تاسو ته ما وویل چې مطلب دا ننوځي او دلته په سرټولي سیلز باندې اکشن کوي یا سرټولي سیل ته موږ سسټینټیکولر سیلز هم وایو، نو دلته زموږ سره چې کوم دی نو سپرمټوجینیسس بیا سټیمولیټ کیږي، مطلب هغه ځای کې موږ چې کوم مخکې سپرمټوجینیسس پروسس کولو نو په هغې کې موږ دا خبره کړې وه چې مطلب د زموږ سره چې کوم اف اس ایچ دی او ټیسټوسټیرون دی نو دا زموږ سره یوازې په دې ځای کې دا نه دي چې سپرمټوګونیا بس سټیمولیټ کړو سپرمټوجینیسس پروسس شروع شي، بلکې هلته زموږ سره میاسس کمپلیټ کول د هغې نه بعد بیا زموږ سره د سپرمیټډ نه مچور سپرم جوړول، نو په دې کې هم د دې رول شته د اف اس ایچ او د ټیسټوسټیرون، صحیح ده. ښه اوس دې نه علاوه زموږ سره چې کوم بل فنکشن یې دا دی چې میل پرایمري سیکس کیریکټریسټکس، مطلب کوم چې زموږ سره پرایمري سیکس کیریکټریسټکس دي مطلب سیکشوال ارګنز، نو هغې باره کې مطلب زموږ سره میچوریشن اف د پینس سکروټم اینډ ټیسټس دا هم زموږ سره د ټیسټوسټیرون کار دی څنګه چې تاسو ته ما اختصار کې وویل، صحیح ده. دغه شان دي سیکنډري سیکشوال کیریکټریسټکس، کله چې بیا ماشوم بالغ شي تاسو ته ما وویل چې د هغې نه بعد بیا زموږ سره څه چل کېږي جی ان ار ایچ ریلیز کیږي او د هغې نه بعد بیا په دې طریقه باندې ټیسټوسټیرون ریلیز کیږي. دغه ټیسټوسټیرون بیا زموږ سره سیکنډري سیکشوال کیریکټریسټکس اپیر کیږي په میل کې، مطلب هیر چې کوم دی زموږ سره راشي په مخ باندې او دغه شانتي نور چې کوم باډي هیر دي نو دا راشي. شولډرز چې کوم دی نو د میل زموږ سره دا ځایونه براډ کیږي، شولډر ریجن یې سټرانګ کیږي.
وایس چې کوم دی نو ډیپ شي اواز یې چینج شي نو دا زموږ سره سیکنډري سیکشوال کیریکټریسټکس دي صحیح ده دا د ټسټوسټرون هارمون په وجه باندې راځي دې نه علاوه دا ځي برین ته په برین کې چې کوم دی نو هم فنکشن کوي مطلب بیهیویرل چینجز راولي صحیح ده مطلب بیهیویر چینج کیږي سړی چې کوم دی نو بیا د سړو په شانتي اختیار وي د سړو په شانتي خوی وي د سړو په شانتي کارونه کوي صحیح ده هغه ماشومتوب دی مطلب ختم شي صحیح ده دغه شانتي سټیمولیشن اف مسل گروث او مطلب د میل چې کوم دی نو د فیمیل په نسبت باندې لږ سترانګ وي مضبوط وي نو مطلب دا دی چې سټیمولیشن اف مسل گروث هم کوي ده صحیح نو دغه شان خو زموږ سره چې کوم دغه دی ټسټوسټرون دی نو دا خو ډېر لازمي څیز دی د کار څیز دی خو که موږ راشو یو کار له نو هغه دا دی چې ټسټوسټرون ډیکریزز د گروث اف د هیر آن د ټاپ اف د هیډ مطلب چې چا کې ټسټوسټرون برابر وي او مطلب لږ سیواري لیس کېږي نو ټیک ده سیکشوالي خو به سترانګ وي خو یو مسلې دا ده چې ټاپ اف د هیډ چې کوم دی نو په هغې باندې به هیر گروث ډیکریز کېږي صحیح ده